حضرت موسی علیہ السلام له ودل شیطان په مخه ورغی نو دا شیطان ورته وایي دا موسی علیہ السلام ورته وایي وی تا خو ډېر خلک ګمراهان کړي یو وی ډېر دې غرق کړی یو وی داسې یو تجربه راته وښایه چې ستا د چال نه پې سړی خلاصېږي داسې به تا سره ډېرې تجربې وي داسې شی راته وښایه چې سړی پې ستا د چال نه خلاصېږي هغه به راته ښیې او ورته وایي وی درې څیزونه ته مجربات ښیم په دې به زما د چال نه خلاصېږي یو دا ده چې کلم د صدقې نیت وکړې نو فورا ورکوه سوچونه مه کوه سبا او بلې ورځې ته او ماښام ته مه ګوره خو چې کله کې درالل چې صدقه ورکوم فورا ورکوه ځکه چې ته وایې صدقه ورکوم نیت وکړې نو زه د زړه ته کښېنم چې ګورې مه ورکوه بیا دې زه نه پرېږدم نو ما له به موقع نه راکې شیطان له به موقع نه ورکې فورا به صدقه ورکې نمبر 1 دویم چې کلم الله سره وعده وکړې نو زر یې پوره کوه او که نه موقع دې وله ورکړه چې زه سبا به وکړم بله ورځ به وکړم نو بیا مانه نشي بچ کېدی اوس هم ډېر خلک منښتۍ کوي مونږ ته به اکثر ټلیفونو کې یا به راشي یاره جي ما منښتي کړې وه که دا دوی مې جوړ کړ نو زه به یو دیګ وریجې پخوم اوس که دا پیسې چې ته غریبانانو له ورکړم څه به او څه یاره جي زما بچي دې خوړی شي نه ته ما ښځه دې خوړی شي نه زه دې خوړی شم نه نو که زه پکې 1 کیلو زیاتې پخې کړم ولا شیطاني وسوسې جومات له ورکړم بل شي سړي له ورکړم زه منلی څه شی دی دیګ نو په عرف کې دیګ پوره دیګي هغې کې که د کیلو زیات هم کړه 2 کیلو زیات هم کړه ما سره حسابېږي ته ته اوس څه شی خوړی نه ته ستا بچي خوړی شي نه ته ستا ښځه خوړی شي نه مالدار خوړی شي یاره که دا پیسې چاله ورکړم نو دیګ په 8000 پخېږي پیسې به 2000 ورکړې دا ګناه ده چې څه دې ومنلو مه کوه نو دا شیطان موسی علیه السلام ته وایي چې کله دې خدای سره وعده وکړه نو سوچونه به نه کې فورا به هغه پوره کې او درېیمو ته څه وایي دا ډېره خطرناکه ده وی یوې ښځې سره به په کوټه کې پردی ښځې سره یوازې نه کښېنې یوازې به نه کښېنې که هر څومره نیک سړی وي او هر څومره نیکه ښځه او دی یوازې کېناستل نو درېیم پکې زه میاس کېناستې زه بیا نه پرېږدم لازما دا ښځه بربادوم او دا سړی بربادوم یوازې به بلکل نه کښېنې په کوټه کې په کمره کې په کور کې پردی جینۍ سره او پردی ښځې سره یوازې به نه کښېنې زما ورونو ګورې دا پوره فارموله ده ته چې کله ویښ شې ډېر خلک یي او زړه کېږي چې پاسېد او تهجد مې وکړل خو چې دی کله ویښ شي نو دې دغې وخت کې بس چې سین ویښ شي نو بړستن له لته ورکوه فورا پاسه او که ته وایې چې نه ودرېږه پاسم او ودرېږه پاسم او یو 15 منټه پس پاسم او 10 منټه پس پاسم نو دې کې به دله خوب دروستي بیا به سار مونږ هم نه پاتې دشمن له به قطعا موقع نه ورکړي ما د یو سړي ټلیفون وکړ وی داسې یو وظیفه نشته وی چې زه ویښ شم نو پاسېدی نه شم یو وظیفه راته وښیه چې زه ویښ شم چې زه تهجد له پاسم مې د دې خو ډېره ښه وظیفه ده درته به وښیم مې چې کله ویښ شې نو خپې به دواړه راغونډې کې او دواړه خپو باندې به بړستن د ښې مضبوطې برغې لتې ورکې او نیغ به پاسې دا وظیفه شوه نو وی خندل نو مې بله که ته نور وظیفې غواړې والله په دا وظیفه کې دې را پرځئ خبره ته وایه وظیفه کوه 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 دې کې به خوب درغلي بیا به وده کړې او که ته سوچونه مې ګوره دشمن له به موقع نه ورکې لکه په دې لاره تا ته دشمن ناستې ټوپک ورسره دی او تا هغه له موقع ورکې نه چې ته پوه شې چې دا ما اوس وجني دا کافر دی په ما ډس کوي نو چې هغه په ځان پوهېږي نو بېغمې کا او که تا هغه له موقع ورکې نو پرېږدي دې نه نن دلته راسه سبا راته بل ځای کښېني دا کم دی بیا پرېږدي کافر خو د مسلمان دشمن دقه رنګې شیطان ستا دشمن دی پرېږدي دې نه دله به موقع نه ورکې او چې ویښ شوې بس دی لنډ علاج د خپې به راغونډې کړې او دولتې برغې ورکه دې بړستن ده او ته نیغ پاسه زړه بیا کلک وچوې د مانځه وخي ورېږه اوس ځم او اوس ځم او اوس ځم اوس ځم ځایې مازدیګر سره بیا وکړو
ما دیگر شو بیا دا اوس پاسو دا ما خام سره به وکړو ما خام ما سوتن سره به وکړو ما سوتن زبس یې نن پاتې سبا به خیر ان شاء الله زبر کېږم ښه سبا به تسبیح علم منذر بشور وکم چې سبا شي نو بل ورځ به خیر ځان نزبر جوړوم او تسبیح بر علم منذر بشور وکم نو پدې کې بدر نو وخت شي نه غن ځن کدن ودی شو دی ورته جنډه وړاکای څنګه مې کړې لاړم دنا دا ابو جهل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په بدر کې کله جګړه رااله نو شیطان د کافر د یو قوم د مشر په شکل راغی ابو جهل ته ودرېد ورته وی زما قوم را روان دي دته مخکې رالم لوی قوم مثل مسلح را روان دي غر نه پورې غلط ابو جهل خوشاله او برته توکل او قوم ته وداري د پلان کې قوم را روان دي هغه خوشاله شو چې دا خو دنیا خلق مونږ را روان دي د کې لخر برابر شي او خدای رسول الله مبارک لخر او بل خدای ابو جهل الکه ستاغه لخر خو راو نه رسید ابو جهل سره لاس دی ولې دي دا قریب 2 منټه کې را رسیږي دته مخکې عالم را روان دي ابو جهل په پته مده او چې شیطان پرشتي ولیدي الته جبرئیل علیہ السلام ولید او میکائیل علیہ السلام ولید چې 1500 فرشتي د جبرئیل علیہ السلام سره دي او 1500 فرشتي د میکائیل علیہ السلام سره دي نو نکس علاقبه و انی علامات ما لا ترون زه وی زه اغینم چې تاسو یې نه دته لاس راخکا بوجو چرته زه وی بس ورمه واسطه اوس بر تماشا کوما نو نه بخپل دی او نه پپردي مسلمانم بربادي کافرم بربادي والله کسړې کړې دي یو سړی غټ سړیو کټ کې به متیازه کولې نو خزه وته چې د خدای خاطر او کوس خو دې انګور کور تراله ګیم دې دیوش او ته مکه سي پکټ کې متیازه کې مخکې هو دا کور سوک نو ما باندې تولې چتکلا مرته به مواچو اوس خدا خلک بلا پورې خان دي وی اخذ د مخ په اختیار خو نه دی خو شیطان راشي او د مټه میونی سو په یو لور کمر مې کې نه چې دلته متیازه وکا نو چې کوم کټ کې مې کړی وی خلاره باندې شیطان کوي یو وګدومره خشته قابل او داس یو مضبوط سری سره دی یارا نه دا پیدا رتوانه غشتا وی څه پیدا تیوانه وی ګوره چې بیګاره د تراشي نو ورته چې ټول عمر دې باندې متیازه وکړي نن نه باندې پیسې وکړه ما ته خزانه وخای زه خزي دا په پکې وکړ اوس بیګاله دې درې او شیطان ولا راغی یاره وی ټول عمر دې په ما متیازه وکړه کټ تر باندې ولاړ نن براته خزانه خې وی راځه دا خو اسانه ده ته خو ماشینه یار مې شیطان ته مخکې دی ور پسې دې بینک ته بوته چې بینک ته بوته وی دا پیسې راوړل بلا زرګونه روپے دي د صادر وته خور کو پندې ته وتاله چې پندې ته وتاله پوګه ک نو شیطان ور په څوکیدار راويخ ک ورپدو خدمت نشي کول څوکیدار راويخ ک هغه پس الکه پیسې دې ټوله تختولې دې شیطان ته وسوکم وی بار دیوال ته خېجا ټوکا دیوال ته ټوپ کړې ځانې وېزان کا څوکیدار ته خپې نه ونیسا او دبر پن په وګاخ د پیسو نیولې دي او بره جنگل نیولې ده دیوال سری نیول او څوکیدار خپې نه نیولې دي دې شیطان دې تا خدای تباک هم در باندې غلا وکړه هم دې سړی را باندې راوي هم دې په خپې نه ونیوم اوس سو کم وی غول په وکا بل علاج نه کیږي غول په وکا د خورشتاوي چې په دې نه بغیر په بل طریقه په لته نه خلاصېږم او چې څنګه غول وکړل نو کټ کې کړي خودو کن جرا ویخ شو خدایا خذ وتوی تا خدای بی خوباسا نور کله بری تشی متیازه کولی نن دې پکې غول کړی دي کټ ټولو لاره کټ ټولو لاره نو خو تا ته چې شیطان نه خزانه وغواړه نو الله کړي پری دا ته ګوزا حقیقت وي که دنیا کې زمونږ نه غولو نه وستل په قبر کې رانه بس په قیامت کې رانه بس یعنی دوزخ خو چته تللی دا در چال نه بازار سات پری دی نه یو سړی د دیوال سوري تملاس ودو نو دا شیطان راغی ویل ای پاس نو چې پیسو نو دی وتی تا خدای هلاک کا یخ سوري ته ودو نو دا خو به پاسو وی ظالمه دا دیوال را غورځيږي اخواش نو دی اخواشو چې اخواشو رښتیا دیوال را پریوت دیوال من لکه خدای را سره خو کا تسو کې ته خدای نیک سره زر خرچ درا پاسولو اکه دې نوې را پاسولو دا دیوال په مارا پروت وي
اوس ما مړو خدای را سره خو که پیر صاحب څوک وی زه خو پیر صاحب نه یم وی څوک وی شیطان خدای ته وګوره شیطان د خیر کارونه کوي تا خو ما سره خو کړل د مرګ لري بچ کړم وی قسم په خدای چې شیطان یم وی دا ما سره دې ښه ولې وکړل وی ښه مې د سره نه دي کړی بد مې را سره مرګ دې بچ کړلم بد وی که دا دیوال در باندې را پروت و ما پاسولی نه وی نو شهید کېدې تا به هم راته په جنت فردوس کې بیا مټې والې د شهادت نه مې بچ کړی ګوره الله قرآن شریف کې فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا دشمن اوس به ته ځان په څه بچ کې په چا ټوپک رالي په چا کنځل کوي په چا جګړې کوي څوک په یو غم اخته کړی دی څوک په بل غم اخته کړی دی زموږ د مولیان یې په غم اخته کړي یو ته کافر و یو بل ته کافر و یو پسې بد او بل پسې بد دا پیران یې په غم اخته کړي دي هغې لګي مولانو مولیانو پسې غیبت کوي په خانقاهونو کې چې ورشه مرید پیر صاحب له نو د مولا غیبت به شروع کړي هلکه ولې مولا خلک بې اعتماده کوي مولیان خو خلکو ته دین ښیي قرآن ورته ښیي نو څوک په یو جامه کې چاله په بله جامه کې نو چلے سدی پچل تاسو پوئے کم خدای تا جاڑا چه سمرم خطا کڑی نو خدای تا جاڑا دے شیخ سمرقندی ابو اللہ سمرقندی یو کتاب تنبیح الغافلین یو واقع پکی نکنے وی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پلار روانو نیو سڑی والا مخیل ورقی خواہ سڑی جلل الکو نو جوان او دا لک داسې جړل داسې چې حضرت عمر پر نرم شو او دې بچي ولې جاړي وی عمر صاحب یو ګناه را نشوي او ډېر لوی ګناه شوی دا ډېر لوی ګناه شوی دا عمر صاحب الله به خپه کړی عمر صاحب خدای به خپه کړی دی الله به خپه کړی دی بار بار وای ډېر ګناه شوی دا ما به خدای معاف کی دومره هغه لک جړل او دا چغې واري چې حضرت عمر صاحب سره په جړا بته وی ترازه رسول الله مبارک لدی بوزو حضور پاک لے راوست او مقص جاڑی عمر صاحب تو تولی جاڑی تی سڑی باندې جاڑم دا خود چری وی رونی وی چې ما خدای خپه کړی دی ګناه مې کړی انا کوي ډیره غټه ګناه دې کړی دا حضور پاک وته وی دا الله رسول ډیره غټه ګناه ملوي ستا ګناه بغټي کړه خدای عرش بغټي وی دا ما ګناه وی ستا ګناه بغټي او کړه الله کرسی بغټي وی دا ما ګناه وی شرک دے کړی دی وینا مشرک وینا شرک مې نه دی کړی نو څه ګناه دی کړی چې چغې جوړې کړی وی دا الله رسول ز کفن چورې ما چې مړی اوشي د شپې مقبره ته لاړ شم اخور تعزیه ته لری کوم د مړی نه کفن راو باسم اخر سو دا اوس زمانہ کې نه په خوا زمون په وطن کې موږ داسې خلکو ناجی سے پپک اوس نشته خو جامې ډېرې شوې اوس خدا ارسلی پینځه شپږ جوړې جامې وي قسم دې په خوا کفن کش به وته وي د مشران نمون په خپل اورېدلې دي باباجي ماته په خپل وي مړ بمخخ کو او ایثار چې بخلک راځي چې مولوی صاحب مړ چارسته دي او دقه سي پرېخه د کفن ته وړي غریبي او خلق بلا کفنونه خرصول نو یې کفن کش او زوردم چې مړ خخ شي نو دې هغه خوره امیه ته وباسم او کفن ترا کا ګمزان لا خرڅ کړم د الله رسول پرون یو مړ شو چې خلک لاړل او نیمه شپه شوه نو زه لاړم او خوره مې ته وویسته او چې کفن مې ترې ایسته هغه جینۍ وه زما زړه کې هغې ته غلط سوچ راغی نو ما وی راشه شپه ده او څه رکاوټ نشته نو ما هغې مړې جینۍ سره ګناه وکړه کفن مې ته ویسته او ګناه مې وکړه نو چې ګناه مې وکړه نو هغې مړې جینۍ راله اواز راکړه او ما ته وی چې ظالم ډېر ظلم دی وکړو د مړو د مردگانو په ډله کې دې رسوا کړم د مړو د مردگانو په ډله کې دې رسوا کړم او ظالمه خلک چې د قبر نه پاسي نو پاک به پاسي او زه چې د قبر نه پاسم نو په جنابت کې به پاسم دا دې راسره څه وکړل وی به دا آواز مې واورېد چې د دې جینۍ و که د دې د خولې نه وته که د بل چا نه خو دا آواز مې واورېده نو د الله رسول دا جرم مې کړی
جاړي حضور پاک وته وی خطا مړ سره جنې سره د عمل کړو دا ظلم دې کړی دا خو واقعي تارې لوی ګناه کړی دا هورې لوی ظلم کړی دا پاشا دا سره لا خو چې دې سنگ لاړو نو دې غرونو ته لاړ مدینه پرې خو او په غرونو کې لګیا دي خورې راځي په دې سره چې خدای ته جاړي یا خدای ما خو ډېر به جرم کړی او داسې جرم مې کړی چې په مخ د ځمکه به دا جرم چا کړی م نه په مخ د ځمکه به دا جرم چې ته د ځنګل څاروي نه کړی الله دا خو ما ډېر به جرم کړی خدای دا بس کړي سالوی خوروا د دې سړي خدای ته جاړه کړی ده په دا ځنګلو کې نبی علیہ السلام نه خبرم یېره ده حضرت جبریل علیہ السلام راغی حضور پاک ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی دا الله رسوله دا مخلوق تا پیدا کړی دی که خدای وی الله دې مخلوق له ته رزق ورکې که الله ورکې وی دا راته الله وی چې ورته ووایه جبریل علیہ السلام په خپله نه وی الله راته وی چې تپوس ته وکړه چې دې مخلوق له ته رزق ورکې که زه ورکوم وی نه الله ورکوي دا مخلوق چې ګناه وکړي زه به یې بخم که ته به یې بخې نه الله به یې بخي وی ښه نو هغه کوم سړي چې هغه سنګین جرم او ګناه کړی وه او ما ته څلوېښت سوه چغې ووالې ما وبخه ما بخنې نوم مې ولا په توابینو او تایبینو کې لیکلی دی رسول الله مبارک کوم ځای دی پلان کې ځای کې دی رسول الله مبارک یې تپوس کوي صحابه ورپسې ورشه سړی راولئ راوسته ځان سره کښېنو بچې ستا توبه خدای قبوله کړه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم شیطان د بنی آدم پزړه ګونټې ماتې کړې دي ګونټې فاذا غفلا چې کلم دی غافل شي نو وسوسه دا شیطان وسوسې ورته اچي واذا ذکر الله خنسا او چې کله دی خدای یاد کی نو دې بیا تختی پټېږي بیا نو دی خو تاله پزړه ګونټې ماته کړي ګناه در باندې کوي پرېږدي خو دی نه خو بچ کېږي به تې پس د الله په ذکر په جړه